وروستي ټکي کې دا وایم چې په دې وروستیو کې به تاسې اورئ موږ تاسې وینو د افغانستان ملت او ولس چې زموږ په ګاونډیانو کې یو ګاونډ ده دا خبره په صراحت سره کوو چې موږ جنګ طلب نه یو موږ مشکلات نه غواړو موږ د چا دپاره ستونزې نه جوړوو موږ په پاکستان کې امن غواړو د ستونزو حل غواړو هلته د پاکستان ملتونه او ولسونه چې دي مسلمانان دي لسهاوو کلونو موږ په جنګ کې ګاللي او زغملي ډېرې ستړې وستومانۍ مو تېرې کړې نن مو د ارام ساه اخیستې ده دا تجربه موږ کړې د مسلمان ملت او ولس دپاره یې نه غواړو دا مو ارزو نه ده دا مو غوښتنه نه ده دا مو موقف نه ده چې خلکو ته مشکلات جوړ کړو ابدا خو دا خبره بیا کوو چې ای خلکو پر خپلو ملتونو او ولسونو باندې ورحمېږي له ځان سره قضاوت وکوئ د سیاست په ژبه پوهېږو او د سیاست ژبه موږ کارولې ده کنې ورسئ د امریکایانو له هغه یو استعداد ټیم څخه پوښتنه وکړئ چې 18 میاشتې ورسره مذاکرات د اسلامي امارتو موږ د سیاست ژبه زده وه او په کوم عنوان مو خپل مذاکرات پای ته ورسره ورسوئ د سیاست ژبه مو زده ده په دې مو پوه کوو او د جنګ په ډګر کې مو بیا د تورې هنر هم زده ده د جنګ په میدان کې مو د تورې هنر زده ده که خواجه اسیب د خپلو غټو اسلحو او امکاناتو په مټ د بریدونو په مکرر ډول ګواښ کوي دی ښاغلی دی د افغانستان او د پاکستان تیر تاریخونه پوره مطالعه کړي د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې چې روسانو پر افغانستان تجاوز او یرغل وکړي افغانانو یې په مقابل کې څه نه درلودل اما د روسانو انجام چیږي امریکایانو او ناتویانو پر افغانستان باندې اشغال او یرغل وکړي او د افغانستان مجاهدینو د افغانستان ملت په مقابل کې هیڅ نه درلوده نتیجه انجام یې چیږي دا د افغانانو تاریخ ده ته د خپل امکاناتو په وړاندې په پیاوړتیا پرېکړه مه کوه لږ شاته ولاړ ته تاریخ مطالعه کړه بیا پرېکړه وکړه ستا رواني حالت بد ښکارېږي مریض معلومېږي خپل رواني حالت یې را کابو کړه تاریخ ته لږ وګوره ستا تاریخ د بنګلادیش او د هند په مقابل کې واضح او معلوم ده زما تاریخ د روس او د امریکا او د بریتانیا په مقابل کې واضح او معلوم ده قضاوت ته وکړه